پری خان پری عجیبه ډانسونه کوي او عجیبه کارونه هغې راغستي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ثناالله. ملګرو په دې سایډ به ما سره تاسو دا دوه تصویران وینئ چې دا پری خان پری ده. دا هغه پری خان پری ده چې دې څو ورځې وړاندې هم ویلو چې یاره زه دغه شانتې غلطې ویډیوګانې به هم نه کوم، دغه شانتې ډانسونه به هم نه کوم. ولې چې د دې دغه ډانسونه چې دي، د دې دغه ویډیوګانې سړی خپل کور کې خپلې فیملۍ سره نشي کتی چې دا کوم قسم ډانسونه کوي، دا څنګه چلونه کوي، دا کوم سټایلونه کوي او دا خپل هر څه چې دي که نه دا د سوشل میډیا له دغې خلکو له څنګه ښایي. نو تاسو دا خپله وګورئ چې دا د دې خپل کور کې خپله کمره ده او دا په هغې خپلې کمره کې دغه لوټونه موټونه اړوي، دغه ویډیوګانې کوي، په ځان باندې قسم قسم چې دی نو چلونه کوي او دغه ویډیو چې دی دغه فیسبوک او یوټیوب له ورکړي، ټیک ټاک له ورکړي، د دې دپاره ورکړي چې یاره زما دغه ویډیو خلک لایک کړي. ولې چې نن سبا زموږ پښتانه غلطه ویډیو لایک کوي، غلطه ویډیو چې دی نو ډېر شوق سره ګوري، خو که چېرته یو اصلاحي ویډیو وي، چېرته یو اسلامیک ویډیو وي نو هغه نه ګوري. ولې چې څنګه دا ښځه چې دا کمې ویډیوګانې کوي او دغه ویډیوګانې ډېر تیزۍ سره ځي په سوشل میډیا باندې او ډېر خلک یې ګوري. خو زه هغې خپلو وروڼو ته وایم، هغې خلکو له وایم، هغه سوشل میډیا له وایم چې یاره تاسو راپاسئ د دې خلکو خلاف راوځئ چې کوم پیغله چې دا کومه جینۍ چې دا په سوشل میډیا غلطې ډانسونه کوي، غلطې ویډیوګانې کوي، غلط پکچر وایرل کوي، د هغې خلاف مونږ راوځو او هغه مونږ د دې سوشل میډیا نه بلکې ختمه کړو. نو تاسو بالکل دغه ویډیو دغه تصویران تاسو له ښکاري په دې میډیا باندې چې یاره دې په دې کټ کې سرکونډیانې اړوي او ځان یې عجیبه دغه کوي، عجیبه چلونه کوي. نو ډېر زیات خفه شوم، ما یې وګورو چې یاره دغه شانتې ښځو پسې مونږ ډېرې ویډیوګانې وکړو خو زمونږ دا ویډیو در سره لازمي شیر کړئ، دا چینل سبسکرایب کړئ چې دا دې خلکو له ورسي چې یاره په سوشل میډیا چې دوی دا کم غلطې ویډیوګانې، غلط تصویران وایرل کوي، د الله دپاره دا کارونه مه کوئ ملګرو. دې ښځو له دغه ویډیو ورسوئ چې دا کارونه مه کوئ. ستاسو د ویډیو کور کې فیملي سره هم نشي کتی. تاسو خپله سوچ وکړئ چې دا تاسو کوم قسم ویډیوګانې کوئ. خو زما دا ویډیو خوښه شوي خپلو ملګرو سره یې لازم شیر کړئ او لاندې چې دی نو په یوټیوب باندې کمنټ وکړئ چې ایا ستاسو ویډیو خوښه شوي نو موږ به تاسو ته یو بل انفارمیشن، یو بله ښایسته ویډیو راوړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.